بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تېره ورځ CorelDRAW پروګرام دغه چاپېریال چې دلته ولاړ یو چې د اوپن ډاکومنټ ټمپلیټ ورک سپیس و ګیټ سټارټ و انوایرمنټ په داخل کې چې هغه هم ټول معرفي کړو که نن موږ تاسې چې کله CorelDRAW پروګرام ته داخل ته ځې یو نوی ډاکومنټ اخلي نوې صفحه اخلي په هغه باندې شروع کوو له هغه وروسته بیا داخل ته شروع پسې عملا پسې شروع کېږي نن دلته ګوره نیو ډاکومنټ لیکلي دغه نیو ډاکومنټ نه راسته اخلي دا ما 15 لارې پرون درته وښودې یوه لار دا شی دی چې په دې مثبت کلیک وکړي یوه خبره بل لار دا شی دی چې دلته پاس په دغه سټینډرډ بار کې په دې کلیک وکړي دا بله خبره بله خبر دا شی دی چې فایل کلیک وکړي دلته نیو باندې کلیک وکړي دا بله خبره بله خبر دا شی دی چې کنټرول ونیسي ان ووهې دلته خلاصېږي بله خبره بله خبر دا شی دی چې دلته یو مثبت علامه لري دغه د ویلکم سکرین له بغل نه دلته کلیک وکړي دلته هم دا ته ټول هغه یوه لار د یو میسیج د یو باکس ته کله وخت نوی ډاکومنټ جوړوي وایي نوم څه شی دی څه لپاره کار کوي مثلا زه به ورته ولیکم سی لوګو موږ ته څه شی جوړوو لوګو جوړوو د مثال په توګه مثلا دلته به زه ورته ولیکم لوګو صحیح ده د اول وړه کوي چې لوګو پرسیډ چې ده پرسیډ هغه د صفحې ساختار جوړېږي اوس تا ته وایي ته هدف څه شی ده دا کار یې څه لپاره کوي ته اوس کسټم په خپله خوښه زه جوړوم د صفحې تنظیمات یا د لوګو لپاره کوم یا د بروشر لپاره دي یا د پوسټر لپاره دي یا د بنر لپاره دي کسټم په خپله خوښه ده ګوره کورل ډیزاینر ډیفالټ دا ما جوړ کړی خپله ډیفالټ CMYK غواړې ویب غواړې RGB غواړې په دې اوس تاسو پوهېږئ نه RGB چې شته وایي CMYK چې شته وایي ویب چې شته وایي په دې باندې کار مه لرئ اوس یعنې په پریسیټ کې تاسو دلته هدف ټاکئ چې دا صفحه زه جوړوم یې څه لپاره جوړوم دا CMYK اخلي که RGB اخلي هغه بیا وروستۍ خبرې دي چې RGB ښه ده که CMYK ښه دا بیا زه وروسته درته تشریح کوم صحیح ده څه وخت تاسې فقط رنګونه ووایاست RGB CMYK ویب دا برخې ووایاست بیا خپله پې پوهېږئ تا ته وایي نمبر آف پیج څو صفحې اخلي تاسې اوس صفحې اخلي ښه دا 3 صفحې که د انتخاب کړي د 300 صفحو نوم به لوګو وي دا یوه خبره او د 3 صفحو هدف به دلته سر یې وټاکي هغه وي اوس به زه یوه صفحه واخلم یو ډاکومنټ پیج ویو ته صفحې په کوم شکل غواړې ښه که دغه یو انتخاب وي ته به دلته یوه صفحه وینې مثلا زه به داسې کار وکړم زه ورته هم 3 صفحې اخلم او دلته دغه پیج ویو انتخاب لکه زه دا اوکې کړم ګوره موږ به 3 صفحې دلته موږ ته جوړې شي ښه خو ورته وګوره ښه 3 صفحې موږ ته جوړې شوې دغه یوه صفحه ده که نه اوس دا نورې صفحې چېرته دي دا نورې صفحې دلته دي ګوره دلته لیکلي پیج 1 پیج 2 پیج 3 خو ښکارېږي کومه یوه اوس یوه دانه ښکارېږي اوس که ته غواړې چې دا نورې وګورې نو دلته به ته په دې پیج 2 باندې کلیک وکړې هغه وخت معلومېږي چې دلته زه یو شی رسم کړم ګوره دا 2م صفحه سوه دا 3مه صفحه سوه زه هم نه دا صفحې داسې ښکاره کړه داسې بغل په بغل لکه دغه الیپسونه چې داسې بغل په بغل ښکاره کړه اوس که تاسې غواړې چې دا داسې ښکاره کړې نو داسې کار به وکړې بېرته په دې مثبت کلیک وکړې 3 صفحې غواړم نوم دې مثلا د دې ډاکومنټ شي لوګو یې ښه د ډاکومنټ نوم او په دغه سورټ شکل یې معلوم که سورټ صحیح ده نو ملټیپل پیج چې ده اوس ګوره ورته وګوره تا ته به صفحې دلته څنګه ښکارېږي دلته په سر لیکلي یو صفحه دلته 2مه صفحه ښکاره کولو شکل دلته لاندې هم شته په لاندې کې هم تاسې شته ګوره خو دلته یې په بغل بغل موږ تاسې څو صفحې لرو ګوره که د اول واخلم څومه صفحه شین رنګ لري دلته به څومه شوه دلته ګوره 3مه هر یوه چې لاندې انتخاب کړي پورته مغه انتخاب نو ډېر اسانه کولی شئ څو صفحې واخلي او په کوم شکل یې تاسې وګورئ استفاده ورڅخه وکړئ زه به یوه صفحه واخلم بل لاندې د رنګ خبره راغله بیا هغه خبر راغله CMYK او RGB زه اوس تاسې خبر ورکړم RGB چې دي ریډ ګرین بلو دې ته RGB وایي که د موبایل صفحې که دغه د کمپیوټر شیشې که دغه سکرینونه دا ټول RGB رنګونه جوړېږي دا څومره رنګونه چې ښکارېږي دا ټول RGB ده ریډ ګرین بلو CMYK چې ده دا بیا 4 رنګه دي سیان مجنټا یالو او کرپټن دا د رنګو په برخه باندې موږ په تفصیل سره خبرې کوو که چېرته اوس تا ته سیان رنګ نه معلومېږي نو ته به دلته راسې دلته به یو رنګ واخلې رنګ چې دې واخیستل دغه لاندې چې کوم مربع ده په دې باندې به زه ډبل کلیک وکړم اوس به دلته تاسې د رنګ خبره وکړئ ښه نو دلته ګوره چې CMYK به زه واخلم نو اوس به زه دلته رنګ څنګه پیدا کوم تا ته ښه سیدي د سرچ برخه چېرته ده که زه غلط ځای راغلی نو د رنګ د سرچ برخه که زه دلته راسم هغه ما لکه فکر کوم د رنګ برخه غلط را خلاصه کړې زه په یو کلرز باندې ډبل کلیک وکړم
اوس په دې کله ډبل کلیک وکړم موضوع معلوم شي ښه ګوره دلته یالو لیکل سوي زه مثلا سی وای دا سیان یې راواړول زه به یې ویټر واخلم دغه رنګ ته سیان سر دې خلاص او بل ام د مجنټا معنا ورکوي نو که مجنټا تا نه ورک دلته به ډبل کلیک وکړي په رنګ باندې دلته به مجنټا ولیکې ام ای ګوره مجنټا خپله راغی بس یو وینټر واخله دغه ته مجنټا رنګ نو دلته که تاسې رنګونه بیا وروسته تاسې پوهېږئ چې رنګ سیان څنګه پیدا کړي مجنټا لکه اوس یې مې درته وښودل اوس به موږ تاسې کوم یې واخلو هغه ډیزاین چې هغه د اجتماعي شبکو لپاره یې د الکترونیکي وسایلو لپاره یې RGB واخلئ لکه مثلا موبایل مثلا تلیفون مثلا ټي وي تلویزیون مثلا کمپیوټر چې دا کولای شي چې د اجتماعي شبکو له لارې دا خپاره کړي مثلا فرض که فیسبوک کې خپروي انسټاګرام ټیلیګرام فیسبوک یا مثلا نور شبکې مقصد چې په سکرین ښکارېږي ته که داسې سکرین که کمپیوټر سکرین که داسې ته به RGB اخلې علت دا شی داسې دغه سکرین له RGB نه جوړ شوی که ته RGB واخلې دلته ډېر ښه کیفیت لري او ډېر ښه نمایش یې سم وي او سیمایکا چې دا به د چاپ لپاره ځکه دلته 4 رنګه دي هلته 3 دي که په چاپ کې RGB واخلې بیا کیفیت ټیټ وي دلته 3 رنګه پاشي که 4 رنګه پاش چې رنګ یو څه زیاتېږي هلته ښه ښکارېږي ښه ځکه موږ 4 رنګ اخلو که نه RGB م اخیستلی شي خو هلته به رنګ یو خام وي دلته به رنګ ډېر ښه ښکارېږي خو په چاپ کې به رنګ خام وي خیره به وي خپ به وي ځکه چې دلته 4 رنګه باید واخلي خصوصا دغه بنر ورته دغه بنر ته ټول سیمایکا دغه A4 ورق ته د ساده ورق نه د ډېر مهینه سي نه یو ته RGB واخلې که سیمایکا دومره خاص پروا نه کوي خو دغه شي ته به ګورې بیا سیمایکا اخلي که نه بیا مشکل رامنځته کېږي ښه بنر ته نو اوس تاسې خپل هدف ته وګورئ که داسې چاپ کوئ چې تر پرنټر وځي سیمایکا واخله او که په ډیجیټل وسایلو کې خپرېږي لکه دغه سکرینونه بس RGB واخله سایز چې شي اخلئ ګوره دلته مختلف ډېر سایزونه دي چې موږ تاسې په دلته په CorelDRAW کې موږ ته اصلا سایز نه ده مهم موږ ته په دې خاطر سایز نه ده مهم چې فقط که چېرته موږ چاته یو کارت جوړو د غاړې هغه خپل سایز لري دلته سایزونه نه دي مهم مثلا چاته بنر جوړوي تا ته وایي 2 متره په 3 متره کې جوړ خپل هغه اندازه متر کوي تا ته اندازه درکوي مثلا په شیشه باندې یو پوسټر لګوي نو ته خو دلته نشې کولی چې په A4 کې ورته جوړ کړي خپل اندازه لري دغه A4 چې د خاص دې لپاره دی یو ستاینلیک جوړ کړی تصدیقنامه جوړه کړي یا مثلا یو هغه د قرارداد یو خط جوړ کړی چې یو څه سټایل ولري نور نه دی مهم او د اعلاناتو لپاره مهم دي کورسو ته که اعلانات کوي ډېر وخت په A5 کې اعلانات درنه غواړي بیا په A4 کې غواړي او په A3 کې دغه درې شی به یاد وساتئ دا چاپ وخت نور فیسبوک ته چې ته جوړوې دا نورو وسایلو ته جوړوې دومره مخصوص دغه نه ده مهم خو بیا هم هغه اندازې له ما سره ټولې ستا هغه بیا زه دلته ډیزاین کوو دلته مې درته وایم چې دومره په دومره کې په نظر کې ونیسئ صحیح ده نو دلته سایز خپله ټاکلی شي ښه نو استفاده ورڅخه کولی شي جالبه خبر دا شی دی چې که تاسې سایز ټاکئ د اندازهګیري واحد انچ د ملي میټر ده ما یو وخت تاسې ویلي اوس په CorelDRAW کې کیلومیټر هم شته ځکه دا ډېر غټ کیفیت لري نو دلته ګوره یو شی موږ لرو کیلومیټر دا کیلومیټر دا کیلومیټر لرو یعنی مثلا یو پارتمان ده 10 منزله ده موږ یو لوحه راغاندې جوړو داسې متر مربع امکان لري 6 کیلومیټره راشي نو تاسو 6 کیلومیټره منظره دلته ورته جوړولی شئ نو اوس به زه انچ واخلم نو په انچ کې هلته ته ورته وټاکه مثلا 12 انچه په 22 انچه کې نو په خپله خوښه باندې تا یو صفحه جوړه کړه او که غواړې چې دې اندازې واخلې A4 واخلې دلته که تاسې صفحه پرته غواړئ دا اخیستلی شئ او که عمودي ولاړه غواړئ دا اخیستلی شئ بس دا اوکې که تا ته بلته دا صفحه څنګه شي جوړه شي پاته سومانه یوه خبره دلته هغه خبره د ریزولوشن یا د کیفیت خبره ده په کیفیت کې به زه یو اسانه خبرته وکړم هغه کسان چې شی چاپوي هغو ته کیفیت زیات واخلي او ډیجیټل سکرین ته که تاسې 6 نوي واخلئ ډېره به ښه وي یا 180 واخلئ ډېره ښه ده یا 200 واخلئ یا دغه 300 پرېږده که ته ډېر اطمینان نه لرې چې ولا دا کیفیت ټیټ رانه شي 300 واخله خو که تاسې چاپ دغه بنر ورکوئ یا دا که 600 واخلئ هم صحیح ده 200 واخلئ هم ښه ده 1000 واخلئ هم صحیح ده هغه لای تاسې ګټه ده خو دغه د سکرین لپاره د کیفیت په کیسه کې مه کېږئ علت یې څه شی ده څوک ویلی شي ځکه چې دا سکرین ډیجیټل جوړ شوي دي موږ دوه رقمه سکرین لرو ښه د کمپیوټر په جوړښت کې یو دغه ده
داسې جی سی ایل که داسې مخففات یو ما نه اوس هېر شو او یو نه ای سی ډي خو دغه ته ویل کېږي پخواني سکرینونه چې وو هغه یو رقم مواد یې درلودو چې ډېر بې کیفیته وو دا ته کریسټال سکرین وایي دا لاندې داسې یو مایع غوندې شکل لري ښه داسې مایع غوندې هغه ډېر په کیفیت تاثیرات لري داسې پخواني تلویزیون چې به وکتو له بغله چې به دې وکتو تصویر به تور ښکارول ګوره زه اوس دې خواته ګورم دا ډېر با کیفیته ټول رنګ یو رقم ښکارېږي نو اوس دلته که تاسې ډیجیټل سکرین ته ډیزاین کوئ د موبایلو دې ته د کیفیت پکې کې دومره ډېر مه کېږي ځکه دغه سکرین خپله کیفیت لري خپله با کیفیته ده ښه نو که تاسې 100 واخلئ 9 واخلئ دومره خاص مشکل نشته هلته پرنټر بیا ډېر مهم ده د پرنټر لپاره چې کوم ډیزاین کوئ بیا کیفیت لوړ واخلئ نو دا هم خلاصه خبره شوه چې په ډیزاینینګ کښې مخکې ما چېرته ډیزاینر لېږلی وي وظیفه یې نه ده اول یې پوښتنه پرې کړې وه چې دغه رنګونه موږ څه وخت اخیستلی شو بس دې نه اوس دا وایي ځان عالمه چې دا جنه دې زوی موږ ته ډیزاین نشي کولی نو دا رنګونه ډېر مهم دي دا داسې سوالونه دي چې تاسې چا سره انټرویو کوئ اول دا پوښتنه درنه کوي چې دا CMYK او RGB څه ته ویل کېږي امکان لري عام کسان په نورو پوښتنو پوه نه شي اوس که ته یو کورس ته ځې ټول خو ډیزاینران نه دي نور سوالونه زده نه دي فقط دا 2-3 تخصصي سوالونه زده کوي تا نه دا پوښتنه کوي چې دا څه شي لپاره کوي کیفیت څه وخت ډېر کیفیت اخلي څه وخت کم کیفیت نو کوشش به کوئ دا په نظر کې نیسئ دلته موږ تاسې دلته کیفیت ورته ورکړو بس دا مې وکړې موږ تاسې ته صفحه جوړه شوه په دغه صفحه کې ستاسې اخیستل که کوم مشکلات رامنځته شوي اندازه درنه خرابه شوي تر دغه ساحې پورې موږ بیا هم د اندازې تغیرات لرو چې دې ته موږ وویل چې دې ته پراپرټي بار ویل کېږي پراپرټي بار چې دله د ټول بار سره وصل دي که دلته هر ټولس انتخاب کې دا پراپرټیان هم د هغې وراځي اتومات تغیرېږي ښه څه وایي دا نوشیروان مچان ګوره که دا مربع انتخاب کوم دا د مربع ټول اپشن راغلی که دا الیپس انتخاب کوم د الیپس دي که ټکس ټول انتخاب کوم ټول ګوره د ټکس راځي دې خواته که مثلا افیکټ انتخاب کوم دا ټول د افیکټ دي نو دغه پراپرټي بار کې به انشاءالله بیا موږ خبرې کوو چې ورورسېږو او خبره دا د سټینډرډ بار ده سټینډرډ بار تغییر نه کوي بار اپشن کې ثابت دي دغه خلاصوو ځکه چې دا یاري ووایه بیا تر اخره تغییر نه کوي اسان هم ده ذخیره که کټ که کاپي که پیسټ که نوې صفحه واخله PDF ته ولېږه GPG ته ولېږه مثلا رولر یا خطکش ښکاره که نور دا د سنپ خبره ده ټول هغه د زوم خبره ده چې تاسې صفحه څومره راغټه کړي اسانه مسایل که زه بیخي درته نه وایم PP خو وایم یې درته شر څو ساده یې موږ تاسې استفاده ورڅخه کولی شو ګټه ورڅخه اخیستلی شو انشاءالله پوښتنه به نه وي موږ تاسې وګوره د CorelDRAW هغه محول هم په هغه ورځ معرفي کړی و نور برخه خلاص شوه اضافي خبرې خلاصې دي دغه د صفحې هغه مقدار ده صحیح ده دغه د صفحې هغه مقدار دومره ده خو دلته هم ډیزاین کولی شئ ما ورته وویل هغه د CorelDRAW د فوټوشاپ فرقونه مې هم درته وویل صفحه بندي مهمه ده همدا علت و اوس خبر دا شی ده چې که چېرته تاسې وغواړئ چې په CorelDRAW کې ښه کار وکړئ بعضې شارکټونه تخنیکونه پرون ما یو شارکټ مهم شارکټ درته وښو یو مې تخنیک درته وښو څه یې د هره ورځ ما ورته وویل داسې کوم اخر کې که پرېږدم بیا مې هېرېږي هر شی ما ته په یاد راتو درته وایم چې په ذهن کې سپارئ صحیح ده نو موږ نن اوله ورځ چې شروع کوو دا پکټو نه شروع کوو پکټو په فوټوشاپ کې او په CorelDRAW کې تنظیمات یو څه فرق سره کوي ګوره که په دغه فوټوشاپ کې چې به د ښی کلیک پې وکړو دا به راخلاصېږي دلته نه راخلاصېږي په ښی کلیک دلته به بېرته په دغه وړوکۍ نقطه چپ کلیک پسې کوي انتخاب هم په چپ کلیک کېږي او منیو هم په چپ کلیک راخلاصېږي په CorelDRAW کې بیا په ښي کلیک خلاصېده صحیح ده بیا CorelDRAW خیال فوټوشاپ خیال ونه کوي دلته پیک ټول چې ده د ګوره دلته 3 اپشنې لري دغه 2 پاس د پیک ټول مربوط کېږي دا یو دغه د سایز او د اندازې مربوط کېږي پیک ټول چې ده دا ډېرې زیاتې وظیفې لري ښه یوه وظیفه به زه درته ووایم دې یوه وظیفه سلیکټ ده شاملات سلیکټ ده که نه سلیکشن کوي دا یوه دومه وظیفه څه شی ده چینج سایز ده سایز چینج کوي مطلب مې دغه نه ده ورکړی که نه سایز درېیمه وظیفه څه شی ده موو صحیح ده موو ده نور وظایف هم لري خو دغه هغه اساسي دي هغه اساسي باندې خبرې کوو نور بیا وروسته خپله ښکارېږي نو دلته ګورئ که تاسې راسئ اوله وظیفه سلیکشن ده که چېرته ګورئ دلته زه راسم دومره زه هغه مربع انتخاب کوم CorelDRAW کې یو خاصیت څه شی دی ښه هر ټول چې دې انتخاب کړی دغه تا پوینټر په هغه ټول څه ککړي خلاص اب درته په هغه ککړي اوس که ته هر څه کوې مربع ده
ځکه مربع دې دلته انتخاب کړي دلته که دې دلته دایره انتخاب کړي که ته هر څه کوې ته بس دایره نه پرېږدي ته مجبوره یې بیرته ولاړ سي پیک ټول یو ځلې کلیک کړي وساتي تا ته د نورو ټولز د انتخاب لپاره هم زمینه برابره سوه او دلته په صفحه کې کوم کارونه کوي دغه لپاره برابر سوه خو زه تاسو ته مهم شارکټ بیا خبره شارکټ ته راغله که چېرته تاسو داسې یو ټولز انتخاب کړی غواړئ له دې نه تاسې ووځئ تر ټولو غټ بټن سپیس بار دی سپیس بار به یو ځلې کلیک کړئ اسانه خبره سپیس بار کلیک کړه ګورئ بیرته دغه پیک ټول راغلی سرت خلاص نو یو خبر دا اوس سلیکشن نو موږ وایو چې دا انتخاب کوي انتخاب ګوره دا به داسې انتخاب کوي دا به داسې ټول انتخاب کوي بس دا به داسې ډیلیټ واخلي ګوره دا پیک ټول وظیفه سو ټول انتخاب کو داسې په صفحه کې مثلا امکان لري 10 متره خواته شی پراته 20 متره خواته شی پراته 2 پراته پرون مې یو شارکټ درته وکړو یو تخنیک د پیک ټول باندې که ډبل کلیک وکړئ ډبل کلیک 15000 شی ټول انتخابوي لیکنې ټول انتخاب ټول شی انتخاب اوس که ډیلیټ ووهئ ټول شی ډیلیټ ډبل کلیک سوی کې دا ما پرون درته ښوولی نور ضرورت نشته چې کار کوي دا یوه وظیفه و سلیکشن چینج سایز اندازه تغییری دی وشي د مثال په توګه سره که موږ دلته مربع انتخاب کړو بیرته به زه پیک ټول واخلم بس دې کونج باندې به ودرېږم دا اندازه به زیاته کمه کړم اسانه خبر ده دا خو ساده خبره ده دونه سخت کار نه ده اوس کار یې نه یې کړی تر ټولو سخت کار دغه صحیح ده دا شی پکې راځي نو دلته ګوره دا سایز تغیرول کوي موږ کولی شو په دې باندې سایز تغیرول بله وظیفه چې موف ټول شی ده دا البته د پیک ټول موف کوي موف څه ته وایي انتقالول ګوره موږ دلته دغه لرو دا دایره لرو اوس ګوره دا پیک ټول انتخاب ده که نه دا انتخاب بس دا به دې نه ونیسي دلته بیا راغلی انتقال دا یو وظیفه سوه دا درې وظیفې لري اساسي وظیفې یو چې دا انتقال کوي بل چې دا انتخاب کوي بل چې دا په اندازه کې تغیرات راولي تر ټولو مهم ده ډېر زیات کار موږ پسې بنده به دي نو ځکه ما درته هغه شارکټ یې موښو چې سپیس بار یو ځلې ووهې ګوره مخکې مې دا شی انتخاب کړی و دایره اوس هم دایره انتخاب سو بیرته بل دا سپیس بار دې خواته ودرېږم ووهمه بیرته شی سو پیک ټول انتخاب سو کولی شي په اندازه کې تغیرات راولي چې فعال اوس لکه پرون مې مانډیلا هم درته رسم کړه چې دا زاویه دلته راولي دلته زاویه ږدي نه بیا دې ته یو څه تغیرات راولي دا خو بیا د پیک ټول وظیفه نه ده دې سره یو څه نور ټولز هم ګوره ترکیب بیا نور ټولز هم دي دا بیا یوازې پیک ټول کار نه ده موږ تاسو بیا انشاءالله په دې کې نور کارونه کوو استفاده به کوو ورڅخه نو دغه هغه اساسي وظایف دي چې موږ تاسو کولی شو انتخاب بې وکړو تغییر ورکړو او موف انتخاب دلته موږ څو رقم انتخاب لرو مثلا دلته به زه راسم اوس یو بل شی به درته وښیم چې عملي تاسو سره ورځ ضرورت دی اوس که د دې مونځ ته رنګ ورکوې څنګه به رنګ ورکوې په 3-4 لارو رنګ ورکوې خو ټول اسانه 2 لارې دي یوه لار دا شی دی چې دا شکل انتخاب کړي دلته په یو رنګ باندې کلیک وکړي دا یوه بل لار چې دا رنګ داسې راونیسي راکشه کړي دلته پکې خطا کړي دا 2 لارې اسانه لارې دي په نورو لارو پسې مه ګرځئ ښه اسانه لارې انتخابوئ نو زه به دا ډیلیټ کړم د دې نه به زه یوه کاپي راواخلم دلته ګوره دلته زه یو دغه تاسو ته جوړ کړم اوس یو نفر وایي د ټولو دایرو له مابین نه دغه 3 دانې انتخاب کړه اوس خو دلته که ته داسې انتخاب کوې خو که ډیلیټ کوې خو ټولې ډیلیټ شوي لکه سلیکشن خو ریکټینګل سلیکشن د مربعي ده اوس که تاسو غواړئ چې مربعي نه وي نو دلته ګوره فری هینډ پیک دا ده دا فری هینډ پیک چې دې واخیست د دې جنه به هلته داسې ودرېږي داسې شروع به واخلې داسې به دا راکش کړې داسې به یې انتخاب کړي دلته به داسې پرېږدي اوس تا د خوښې والا انتخاب شو نو دلته دوم رقم سلیکشن وایي چې دا د یو موضوع له منځه یو شی انتخابوي او دې ته چې ویل کېږي فری هینډ پیک یعنې دا فری ده داسې قلم چې کشوی وي یو بلې خوا ته د مربعي نه داسې مثلا ته یو مشخص څه په نظر کې ونیسئ نو دې ته فری هینډ پیک ویل کېږي چې تاسې موضوعاتو له منځه دا نور لارې هم لري داسې نه داسې دا یوه لار ده تر دې اسانه لارې لري خو موږ په ټولو څه لګیایو ګوره داسې لارې کومې لارې دي هغه دا لاره ده دلته ګوره راسه په دې باندې کلیک وکړه شفټ ونیسه په دې باندې کلیک وکړه دا هم یوه لار ده شفټ ونیسه یوه ووږه ولې نسي راخیستلی خو هغه وروستۍ خبرې دي خو که تاسو وال وکړو نو زه به داسې یو کار وکړم دلته به دایره رسم کړم دا به ټول انتخاب کړم کنټرول جي ګروپ پې کړم ښی کلیک به وکړم پاور کلیپ به واخلم پاور کلیپ به ته پکې خطا کړم بیرته به یې دې آوټلاین ختم کړم دا شکل او دایره دې هم دا یې ښکارېږي لکه ټوک شوی خو هغه ټوک نه ده
دا پر اوسه کال خبرې دي نو سخت کال به کوو که څنګه اسانه دي ډېر ضرور رسیو نو ډېر اسانه کولای شي چې دلته تاسو د فری هند لارې په فری شکل انتخاب کړئ او دا فری ترانسفر باندې نن خبرې نه کوم زه سبات خبرې پې کوم د دې دا شکلونه چې دي مربعي شکل کوي یو بلې خوا ته چرخش ورکوي تر دې اسانه لارې لرو تر دې ښې لارې لرو لارې به مور سره وایو او درس به مو وایو پښتنه سوال مشکل خو نشته یو شی مې په ذهن کې ده که خدای وکړه نتیجه ورکړه خو ښه بسم الله الرحمن الرحیم تېره ورځ موږ په پکتور خبرې وکړې صحیح ده درې اساسي دندې چې ما درته وویلې هغه یې درلودې هغه موږ ټولې وویلې یو تر ټولو مهمه خبر دا شی دی زه تاسو سټنډرډ بار نه تشریح کوم ترڅو موږ څوکه څوکه اپشنو ته ځو داسې وخت به راشي چې خالص پروژې به وي اپشن یې پاته نه شي چې موږ تاسې منظم مخ ته ولاړ شو برنامه داسې مخ ته بوځو چې یم اپشن یم پروژه یم هغه سیټینګ ټول په نظر کې ونیسو منظم شکل سره صحیح ده نو نن به موږ تاسو شروعول دغه نه وکړو سټنډرډ بار نه وکړو بیا به راسو بیرته ټولز ته او په اخر کې به یو تخنیک هم درته کار کوم د پروژې په هایس باندې چې تاسو یو څه بلدیږي کورلډرا سره ښه به وي نو یو دوه درې به عملي کارونه پکې وکړو سوکه داسې په شروع باندې اما مخکې تاسو وویل سټنډرډ بار موږ په دې خاطر په اول کې وایو چې دا تغیر نه کوي دا دایمي ثابت پاتې وي پراپرټي بار که تاسې هر ټولز واخلئ هغه لاره ټول سره خپل ځان خپل عیاروي مثلا که زه فری هینډ واخلم دغه پراپرټي بار ټول تغیرېږي خو سټنډرډ بار په هر وخت کې دایم ثابت پاتې وي اول موضوع د نیو ډاکومنټ اخیستل ده خپله شارټکټ هم درته معلومیږي که یو کلیک وکړئ په دې صفحه باندې په تفصیل سره خبرې وشوې اول اثر چې کورلډرا ته راداخلېږي تاسې به یو نوی ډاکومنټ اخلئ چې له دغه لارې هم کولی شئ له هغه لارو چې مخکې مو ویلي وي هلته هم کولی شئ بل اوپن خبره ده کنټرول او شارټکټ ته که په دې نقطه باندې تاسې کلیک وکړئ دا درې برخې البته دوه برخې لري یو په دې فولډر کلیک کول یو په نقطه نو په دې فولډر کې کلیک وکړئ مستقیما هغه فایلونه خلاصېږي چې تاسې په څو ورځو کې جوړ کړي او بېرته راخلاصوئ اوپن او په دې نقطه کې کلیک وکړئ دا ریسنټ فایل دی ریسنټ فایل هغه فایل ته ویل کېږي چې په څو وخت کې تاسې کتلي په دا کم وخت کې نو که په دې فولډر مستقیما زه کلیک وکړم هغه ریسنټ لیست ماته منیو نه خلاصېږي نه ښکارېږي ډېر اسانه کولی شئ چې له دې لارې څنګه وکړئ استفاده ورڅخه وکړئ او مستقیم له دې لارې یو شی راخلاص کړئ لکه مثلا دا تصویر ده زه دا نسم خلاصولی په دې کلیک وکړه دا هم نسم خلاصولی په دې کلیک وکړه دا هم ولې اوپن چې ده په اوپن کې کوشش وکړئ هغه فایلونه ګوره بیا هم خبره کوم که بیا ما نه پاته و په دغه فایل منیو کې اوس درته وایم هلته هم شته په اوپن کې موږ کوشش کوو ټول هغه فایلونه په کورلډرا ته راوړو چې په کورلډرا کې جوړ شوي بیرته په کورلډرا کې ذخیره شوي که تاسې غواړئ چې کورلډرا پروګرام ته جی پی جي تصویر راوړئ نو هلته ایکسپورټ لیکلي امپورټ او ایکسپورټ په امپورټ باندې که ته یو کلیک وکړې هغه تصویرونه چې هلته نه راکړل په ډاکومنټ کې وو نو هغه تصویرونه چې هلته نه راکړل هغه تصویرونه دلته به تاسې په اسانۍ سره هغه لاسته راوړلی شئ لکه مثلا کوم یو هغه دا و دلته به زه یو کلیک وکړم او دلته به زه دا داسې رسم کړم خپله به اتومات دغه ته راځي کنټرول آی د امپورټ شارټکټ او کنټرول او د اوپن شارټکټ صحیح ده نو دلته که تاسې فایل خلاصوئ په کورلډرا کې باید جوړ شوی لکه مثلا د کورلډرا کې چې ما هلته کوم فایل جوړ کړی هغه دا فایل ده دا فایل ګوره پی د کورل علامه هم ورسره ده دا آیکن هلته هم نیل چې ده بس که په دې زه کلیک وکړم دا ګوره ما ته راخلاص شو هلته پاس پی وینډو یا ډاکومنټ خلاص شو هلته تاسې کتلی شئ نو د اوپن له لارې په ټول وخت کې هغه فایلونه راځي چې هغه په کورل کې ذخیره شوي یعنې جی پی جي نه وي یا پروژه ذخیره شوي پروژه خلاصه نور له دې بغل ته د سیف خبره ده که چېرته موږ دلته راسو یو دغه موږ تاسې جوړ کړو دلته یو رسم وکړو یا یو ډیزاین وکړو که ذخیره کوئ سیب ذخیره بیرته څه معنا دا معنا چې موږ بیرته فایل په کورلډرا کې ذخیره کوو یعنې موږ دلته نتیجه نه جینې اخلو تر اوسه دا که ته مثلا نتیجه اخلي لوګو دې مکمله شو بیا ورته ایکسپورټ وایي ایکسپورټ کې بیا موږ تاسې فاینل نتیجه اخلو په سیف کې موږ د پروژه ځان سره ساتو چې بیا وروسته تغیرات پکې راولو یا مثلا رنګ یې زیات کم کړو یا د بل چا لپاره کار کوي صحیح ده نو سیف به هم کنټرول ایس خپله پوهېږي نو بل دا دوه برخې چې دي دا د کلاوډ برخه ده کلاوډ برخه چې ده ما مخکې هم درته ویلي اوس چې کله وخت چې کمپیوټر جوړ شو خلکو وویل چې کمپیوټر چې ده په کمپیوټر کې معلومات محفوظ دي خو بیا بعضې خلکو دا ویل چې که چېرته کمپیوټر اوبو ته ولوېږي ټول معلومات یې خرابېږي یا اور واخلي خو بیا محفوظ نه دي کتاب او کتابچه او کمپیوټر وایي فرق نه لري خو بیا کمپنۍ داسې یو سیسټم جوړ کړی ده چې کلاوډ ورته وایي
نو موږ تاسو ته کلاود لرو دا په یو آی ډي باندې جوړیږي کله وخت چې ته معلومات پورته سول نه دا په دې باران تاثیر کنه واوره نه ور نه هیڅ شي تاثیر نه په نړۍ کې سپار کمپیوټر کې ته کېنې او دا آی ډي ورکې د ته معلومات په کلاود یا د اوریجن راخي په یو کمپیوټر کې ورکړي نو اوس امکان لري بعضې ډیزاینونه تا ته ډېر مهم وي ته غواړې چې په نړۍ کې پر کونج کې لاس راوړې او کمپیوټر له ځان سره نشي ګرځولی نو دلته به دا ایکسپورټ ده خو د کلاود لپاره کلاود ته دا معلومات خیزي ویکتور د سره کړی او دا بل چیرې امپورټ ته کمپیوټر راخلي بس لګي کار خو دا خپل خاص شرایط لري او موږ تاسو اوس ضرورت نه ورته لرو او خپل انټرنیټ موضوع بل دا موضوع پرنټ ده کنه کنټرول پی شارټکټ ته کته یو موضوع پرنټوي په دې باندې کلیک وکړئ یا کنټرول پی ووهئ ښه نو دلته ګوره تاسو پرنټر انتخابولی سئ او اورینټیشن انتخابولی سئ تاسو کومه صفحه تاسو پرنټوي صحیح ده ډاکومنټ سلیکشن برخه خو کار نه پې کوو ځکه پرنټر نصب کې ټول تنظیمات تغیرېږي اپسوم کمپنۍ ځان تنظیمات لري کینون ځان ته لري ایچ پي ځان ته لري بیا چې پرنټر وصل کې تنظیمات تغیر کوي بیا باید دلته وویل شي اوس دا داسې تنظیمات چې دلته پرنټر بخستانه دا کټ ده شارټکټ خط خپله معلومیږي نو بله که چېرته زه دا غواړم چې دلته کټ واخلم دا اوس کټ شو دلته به زه راسم یو بل ډاکومنټ به جوړ کړم او دلته مې جوړ کړو دا دریم دا دوم نه دا دریم پیسټ ده دلته بیرته پیسټ کولی شي او دا بغل کې کاپي ده کاپي واخلئ بیرته پیسټ ووهئ دلته کولی شئ ډېر اسانه څه وکړئ دواړه څخه وکړئ او دا انډو ریډو خو تاسو مخکې مو ویلي وه که چېرته مثلا په دې کې زه تغیرات راولم بیرته شاته ګرځم دا به واخلم بیرته مخته ځم دا به واخلم شپږ اووه مرحلې هم د شا مخته تللی دلته ټول شته مثلا زه همسې والا زه پکې ماله یم چې دا مې موو کړی انتقال مې ورکړی ګوره بیرته دې په سر ولګېږم هر څومره چې تاسې انډو ریډو یا کارونه کړي هغه ټول دلته راغلي دي چې ترې راغلي ته بیرته ګرځې ترې هغوی وګرځېدلی شي صحیح ده دا ټول اسانه موضوعات دي نو دلته دا امپورټ او ایکسپورټ ډېر زیات کار غواړي په دې موږ په تفصیل سره اوس خبر نه شو کولی ځکه چې د فایل ذخیره کول په کورلډرا کې موضوع ده بېله موضوع چې موږ فایل ذخیره کوو باید کوم برخې په نظر کې ونیسو تقریبا امکان لري یو 15 دقیقې وخت وغواړي صحیح دغه بېله موضوع ده خو مقصد خلاصه درته وایم که چېرته اوس تاسې دلته راځئ زه به سبا ته خو به نه شي یکشنبې یا د شنبې په ورځ به زه یو موضوع خاص په نظر کې ونیسم د فایل ذخیره کول اوس به تاسو دومره زده کوي چې دا امپورټ علامه دا کار کوي چې هغه کوم مواد چې موږ تاسو لرو په ډیزاین کې کاروو هغه به کورل ته داخلوي لکه مثلا دا تصویرونه اوس یو بل نه کولی شي اوس که چېرته ګورئ دلته راسئ داسې یو علامه تاسې ګورئ که نه معلومیږي درته اوس که د یو کلیک وکړو که د عکس 2 متره په 3 متره کې را ډاونلوډ کړی و دلته 2 متره په 3 متره کې لویږي او که د کلیک ونه کړو البته کلیک دی وکړو خو پرې دې نه ښود کلیک مې کړی اوس نیولی مې نه شي اوس اندازه یې تا په خپل اختیار ده دومره غواړې دومره څومره غواړې مثلا دومره تصویر غواړم خو که چېرته تاسو دلته راسئ ګورئ یوه خبر ته متوجه اوسئ که چېرته مثلا دلته راسم دا واخلم او یو کلیک داسې وکړم ګوره دغه سټنډرډ یا اصلي اندازه ده او خبره دا شی ده که چېرته تاسو یو تصویر دلته دایرې ته اچوئ ښه کلیک پاور کلیپ انسایډ بس دلته یو کلیک وکړئ خپله دایرې ته ولیږئ دغه اسانه دغه ایډیټ لیکلي ایډیټ دلته ایډیټ وایي دلته ډبل کلیک وکړه داسې لاندې راوله بس بیرته دا فینش وکړه دوه لارې دي د ایډیټ کولو لپاره ډبل کلیک صحیح ده نو موږ دا امپورټ خبره کوله بل ایکسپورټ خبره ده که چېرته اوس دا اوس په پروژه باندې بدلوو یا اوس ایکسپورټ باندې به یو کلیک وکړي په دغه صفحه کې به بیا زه کار ته وکړم دلته فارمټونه شته جی پی جي ده پی ډي اف ده السټریټر لپاره دومره زبردست پروګرام نه ده کورلډرا دلته فایل جوړ کړه د السټریټر لپاره هم ذخیره کولی شي ای آی لپاره فوټوشاپ ته هم ذخیره کولی شي فوټوشاپ دلته چېرته شته پی ایچ ډي شته نه څه پی ایچ ډي نه دی پی ایچ ډي خو دا ای آی بیرته په پی ایچ ډي کې کار کوي نو فوټوشاپ کې او ای آی او فوټوشاپ دواړه د یوې کمپنۍ تولید چې یو ته واړه یا بلکې هم کار ځینې اخیستلی شي خو په خاصو لارو داسې مستقیم نو زه به جی پی جي واخلم نوم هم دغه نوم صحیح دی دلته به زه راسم په ډسکټاپ باندې به ذخیره کړم ایکسپورټ واخلم دغه صفحه ډېره مهمه ده دا اوس چې راځي دغه صفحه مهمه ده تا مخکې وویل چې موږ که لوګو اخلو باید چې مایکه واخلو کار جی بي دلته که ته مثلا یو دغه جوړوې یو تصویر راولې رنګ کاروې یو دایره جوړوې یو مربع جوړوې یو لوګو پکې چې دا ټول چې د جوړ کړلو هغه وروسته به دلته ته انتخاب کوې
که د سی ام وایکا واخیسته ټول په سی ام وایکا کې ثبتېږي او که د ار جي بي واخیسته ټول په ار جي بي کې ثبتېږي زه به د ار جي بي واخلم دا به وکېږم نو اوس ګورئ موږ پروژه دلته په صفحه باندې ذخیره شوه دا د جي پي جي ته واوښته اوس تاسو ضرورت نشته چې په ورډ کې شاته لوګو جوړه کړئ ځکه ورې جي پي جي ته نه اړي اوس دا پروګرامونه چې دي اصلي د ډیزاین پروګرامونه همدغه دي دلته اوس تاسو هر شی جوړ کړئ دا په موبایل کې په انټرنیټ کې اوس پاشه کړي په ورډ کې چې لوګو جوړه کړي تصویر ته نه اړي ځکه هغه د لوګو پروګرام نه ده نه د شکل ده دا ګوره موږ تاسو ته جوړ کړو انشاءالله مشکل نشته تر دې این دوست اول به جی پی جی این چیکار داشت کنیم؟ جی پی جی خو عکس میشه که عکس جور مونی جی پی جی صحیح است؟ و که عکس که به شخص خود جی پی جی میاره موضوع در موبایل که دایی کنیم به 100% موبایل که چی قدر عکس داری او کلی جی پی جی است او امور رقم چیز است اینجا که جور مونی صحیح است؟ پی ڈی ایف که بدله البته پی ڈی ایف علامه مسته خاص جلای ورکړي نو هغه آسانه ده نور که سفر غټوي دا تاسو کولای شئ سفر غټه کې ټو فیټ ټو فیج ټو ویټ ټو هایټ ل بر سره مساوي کوي یو رقم کله پلنواله سره ل صفې سره ل سلیکشن سره نو هر څومره تاسو غټولای شئ دا تاسو کولای شئ څنګه دلته فټ کولای شئ فټ فل او بخشي فټ نه ده فل سکرین پروژو کار کوي ګوره دلته ته یو پروژه جوړ کړی دا رنگونه ښکاري دا صفحه ښکاري تنظیمات ښکاري یو نفر دا ماته یو خې لوګو دی جوړ کړی اوس دا جی پی جی کیم ته ټول کار خلاصوي نه دا اوس غواړي چې داسې وویني لکه جی پی جی غوندې داسې وویني لکه جی پی جی غوندې دا د لکه جی پی جی څخه جوړولي نو په دې باندې داسې یو کلیک وکړئ ټول تنظیمات پټ شي یوازې تصویر ښکاري بیرته یو کلیک سر کلیک وهي هغه بیرته اتومات یا بټن وهي اتومات په تنظیمات بل خبر دا دی دغه خطکش ده دا رولرز کړه موقتی پټوي دلته کولای شي یو کې دایمي پټي په یوټیوب باندې کلیک وکړه دا رولر نه خط ټیک مارک لري ختم شي بیرته کې غواړي بس رولر ټیک مارک فعال ډیر اسانه صحیح ده نو بل داسې موږ مسلکي ډیزاین به ترتیبو تنظیمو بیا موږ ګریډ لرو هغه کده خطکش په ځای باندې د شو درې د شراکش کې بیا دا ډیر زیات مهم ده موږ تاسو ته بیا دا ان شاء الله موږ تاسو وایو دا بیا موږ تاسو کولای شئ دلته استفاده ورڅخه وکړو ګټور څخه کار څخه او بیا په خپل جې سره وایو نو دلته خبره ده د ګریډ لاین خبره کوي ګریډ څه ده دا خطونه دي دا خطکشي ده دلته که تاسو کوم یو نقشه باسي یا مثلا یو پارتمان یو نقشه جوړوي یا یو سړک جوړوي یا مثلا په کورل کې خور کار کوي مهارت جوړوي نو دا بیا تاسو سره څه کومک کوي هغه زاویه او نقشې ډیر ښه دي نو که نه غواړئ برته ټیک مارک لري دا بل څه ده بیا دغه ګریډ لاینز په ورډ کې تاسو درلود ګوره که دا دایره زاویه بلې خواته وړم ماته دا نه معلومیږي دا کومه زاویه ده په زاویه برابر سو ښي خواته زاویه برابر سو ګوره نه معلومیږي او که دا ګریډ ته داسې یو کلیک وکړې یا وواشئ زه به داسې یو کلیک اوس وکړم اوس ګوره تا ته درک لګي معلوموي درک نه معلومیږي دا خو فعالم ده دا خو باید معلوم شي هلته معلومیږي نه اوس هم درک نشته پکې داسې ګریډ ورکوي دا ولې یو علاقه زه یو بل غټ شکل لا واخلم اوس به دلته راغلم بله فوټوشاپ کې کول نه کول دا به هم لري کوم رولر بار به یو ځل غیر فعال کړو دا ګریډ به زه اوس راواخلم خو خیر دا به زه وګورم دا کار کوي تاسو په خپلو کې دا وګورئ که نه و بیا به زه دلته په سیټینګ کې یو ځلې چک کړم هسې مشکل مې پیدا کړو بیا به تاسو سبا ووایم چې دا مشکل اته سیټینګ لري هغه باید ټیک مارکونه ما غیر فعاله کړي امکان لري له یو خاطر خو مقصد چې دا دی لکه ورډ غوندې ښه په ورډ کې تاسو هغه یو بلې خط اشیاء ته چې نږدې شي زرغونه خط شي راځي عین خبره ده صحیح ده نو بل دا چې سنیپ آف څه کار کوي ښه دا هم اسه دا موضوع مکمل وکړئ به کار صحیح ده نو دلته ګورئ موږ سنیپ آف لیکل سنیپ آف څه کار کوي په کورل ډرا کې بعضې شکلونه چې دي بعضې نه ټول شکلونه هندروبایي خاصیت لري هندروبایي خاصیت دا معنی چې که چېرته موږ دوه شکله ولرو که چېرته زه راسم ګوره دا شکل دی ته داسې لږ نږدې کړم نور خپله ځان ورغورځوي معلومېږي درته مقصد یې اصل داسې شي سره دا ته سنیپ ویل کېږي زه ورته هم وروره دا سنیپ ما ته مه کاروه دا ټیک مارک داسې ولګوه سنیپ باندې اوس ګوره که ته هر څونه نږدې کېږي دا ځان ته نه کښوي او نه چپ کلیک ونیسم کاپی سخله چپ کلیک ونیسه کشه که برته خی کلیک یاری و خلاص نه کافی تر چپ کلیک ګوره چپ کلیک مې نیولی چپ کلیک خی یو ځلې و خلاص خپله کاپی واخله صحیح ده نو
خبر دا شی دی چې ډېر مهم ده، دا ډېر مهم ده. د سنپس آف وي نور دغه اندروبایي خاصیت د شکل نه لري. دا بعضې وخت موږ دوه شکلونه دونه اندازه کې سره یو چې دومره فاصله ولري، دومره هغه د اندروبایي خاصیت فعاله وي چې دومره فاصله ساتي، خپله ځان ورکش کړي، فاصله نه پاته کېږي نیمه انچي هغه نیمه ملي. نو تاسې باید دا آف کړئ، بند یې کړئ. که دا بېرته ته فعاله کړې نور چې که ته دې خوا ته راځې ګوره دا څنګه کوي، دا خپله داسې کشوي، داسې ختم پیدا کړي. نو دا سنپس چې دا موږ له شکل سره دا کار کېږي، له شکل سره دوه شکلونه چې بغل بغل پراته وي. دا ولې؟ ځکه دلته په سنپ کې موږ څه اخیستي؟ اوبجکټ. که ته دا پیج واخلې بیا له صفحې سره اندروبایي خاصیت پیدا کوي. که ګریډ لاین واخلې له خطو سره که نه، او دا نورې برخې خو تاسې تر اوسه نه دي ویلي. نو دلته اندروبایي خاصیت تاسې له کومې برخې سره فعاله پیدا سي، او که نه غواړئ دا به بند کړي، دلته به بند سي. د کورل ډرا چې دا سیټینګ دلته کېږي، تنظیمات دلته کېږي، تقریبا امکان لري تر 20 تنظیماتو زه درته وایم مهم بس تخنیک غوندې دي، بعضې شی د تخنیک غوندې پکې دي، که هغه بیا زه درته کار کوم. د نوې صفحې اخیستل یا شی برابرول، د ګایډ برابرول، دا شی بیا زه دلته تشریح کوم. او په لانچ کې کورل ډرا چې کله نصبایه شپږ اپلیکیشن نور هم لري، هغه بیا په دا لانچ برخه کې ورسره دي. هغه که تاسې غواړئ چې دلته یو ګورئ، دلته به یو کلیک وکړئ، ګوره دا کورل فوټو ده، کورل هغه فونټ ده. دلته که تاسې لیکنه ایډیټ کوئ، دا فوټو منیجر را خلاصېږي، ورې ډېر ښه نومونه پکې دي، ښه د لیکنې ورې امکانات یو څه زیات دي، یو څه دې فرعي ګورئ، دا داسې نه راځي دا اصلي دي، اصلي دا کورل ده، دا یې برخې دي. ښه نو دومره خاص کار هم نه غواړي، خو بیا هم لیک بله دی دا غواړي. دا موږ سټنډرډ بار و، په سټنډرډ بار کې شی تغیر نه کوي، له اوله ته ورځې تر اخره ورځې به دغه موضوعات پکې تشریح سول، او تاسې به ډېره زیاته استفاده چې خلک ځینې کوي په کورل ډرا کې چې دلته موږ تاسې استفاده کوو، نو ډېره زیاته استفاده به له کومو برخو نه کوئ. تاسې دغه سنپ په یاد ساتئ، ستاسې به ډېر زیات ضرورت شي. دا برخه فول سکرین به تاسې دلته به زوم به په نظر کې نیسئ، دا ډېر زیاته مهمه برخه ده. دغه د سیټینګ برخه ډېر زیات ارزښتمنه ده. نور دا برخه هم یو څه کاربورډ لري، دا برخه نور دا انډو ریډو کټو کاپي پیسټ خو موږ تاسې شرکټونه لرو، هغه ډېر خلک کاروي، له وینډوزه تاسې کار کړي، هغه دا برخه که تاسې زده کړئ که نه کړئ هلته تاسې په یاد ده انشاءالله. نو خبره به راسئ تاسې سوال ته، که چېرته 2 په 3 کې تاسې لوحه اخلئ، ګوره که زه کنټرول ان واخلم دلته راسه د اندازهګیري واحد شی میټر واخله. میټر چېرته ده؟ دا ده. اوس به زه ورته وایم چې وروره د دې درازوالی د 3 متره وي او جګوالی د 2 متره وي، بس دا وکېږه. اوس ګوره دا 2 په 3 متره کې شوه. اوس که دلته زه ولیکم خان، صحیح ده؟ دا هغه د 4 خان وګوره دومره ښکارېږي، 24 فونټ. دا ګوره دومره وړکی ښکارېږي، نو دا باید تاسې کش کړئ داسې سره غټې کړئ دومره. اوس پورته فونټ څو سوه وي؟ 2963 فونټ. الا بلا اوس صفحه دونه ډکه کړه 2963 فونټ. نو داسې که ډیزاین کوه دا صحیح شو، نو انشاءالله مشکل به نه وي. استاد دغه دیمسونه چې دي بدلېږي، څه شی؟ ډارک دیمس، وایټ دیمس، او هغه په سیټینګ کې دي. ما خو دلته تر اوسه نه دي لیدلي، خو زه په سیټینګ کې وګورم دي ستا پکې، صحیح ده؟ هغه امکان لري یا په اکاونټ کې یا په دیمس کې، لکه په افیس پکیج کې موږ له 2019 پورته په دغه کې لرو اکاونټ کې، او فوټوشاپ کې موږ په دغه کې درلود، هغه په ویو برخه کې ما درته کار هم کوو، شرکټ مې درته کار کړی، خو زه بیا هلته درته وګورم دا بیخي راخلاص کړی مې نه ده، د فوټوشاپ مې طریقه مې درته وښوده، دلته به هم همداسې طریقه یي، خو زه بیا کار کوم. اخري موضوع به نن د موږ تاسې یو تخنیک ډېر جالبه تخنیک به درته کار کوم، صحیح ده؟ جالبه وي. نو دلته راسئ ګورئ، اوس ورته وګورئ، دلته به راسئ یوه دایره به رسم کړئ، دومره دایره، صحیح ده؟ دومره دایره چې مې رسم کړه، په شیفټ ټول به کلیک وکړئ، یا دلته به کنورټ ټو کرو واخلئ، ښه کلیک کنورټ ټو کرو دلته پاس لیکلي، بس په دې وکتور باندې به یو کلیک وکړئ، دا به داسې وړ سره سریح کړئ، دلته به لاندې برخه هم داسې سره سریح کړئ، داسې شکل دا یې پاڼه شو، صحیح ده؟ اوس به دا یې دې زاویه دلته جوړه کړئ، بس دا به داسې راوړئ دومره اندازه. اوس به دواړه انتخاب کړئ، پاس دې ته کمباین اپشن ویل کېږي، دا اول نه دوم دریم اپشن به ووایه، البته ما دا اپشن پکار و دا خواهیم پکار، دا بله خوا نه. اوس یې دا هم کله واخیستل، کش کې مې غټ اخیستی وه، ضرورت نه جي به ووهم، انټریګیټیو فیل زه تاسو شرکټونه نه دي زده تر اوسه، دلته مجبوره یم د دې جې نه تاسې په دې نقطه کلیک وکړئ، د انټریګیټیو فیل واخلئ. انټریګیټیو فیل چې د موږ تاسو شکلو ته له یو نه زیات رنګونه کاروي، نو داسې هم کله واخیستل، دلته به رنګ راواخلئ، یا هر رنګ چې مې خوښېږي هغه راواخلئ، که سور رنګ ورکړئ لا به ښه ښکاره شي، ډېر سور رنګ ډېر وخت ښه ښکارېږي په ډیزاین کې، په ګلانو کې البته.
نو دلته به زه راسم دا رنګ به زه واخلم بس صحیح ده معمول رنګونه بس دې هغه چارپیر آوټلاین ختم کړي دا ترکیب به سبا ته څه تشریح کړي د زاویه به دلته برابره کړي دا به داسې راواخلي د دې اندازې به څنګه کړي کاپي واخلي فاصله مه ورکوئ ښه بس داسې مې کاپي واخیستل دې هغه رنګونه به څنګه کړي تغیر کړي دلته به دا رنګ ورکړي دلته به هم دا رنګ ورکړي او منځ کې کوم رنګ ورکړم منځ کې به سپین رنګ ورکړم صحیح ده اوس به دا دواړه انتخاب کړي کنټرول جي معنا ګروپ چې ګروپ هم کړو هغه وروسته به دا زاویه چینج کړي اوس به دا داسې څنګه کړي تغیر کړي اوس به کنټرول ونیسئ له آر سره دا اوس تاسو مثلا په کالو کې کارولی شئ په ټیکرو کې کارولی شئ خیاطي خلک کوي هغه په کورل کې هم کېږي خیاطي زه بیا د خیاطي 3 پروژې درته کاروم چې هغه موږ کار کړي دي هغه کسان چې خیاطي کاروله په کورل کې موږ کار پرې کړی حتی له اے بي سي نه موږ ګلان جوړ کړي اے بي سي نه نو هغه بیا زه درته کار کوم نو داسې ګل جوړېږي چې ته به بیخي عقل به دې کار ونه کړي دا اوس څنګه پیچلی جوړ شوی نو ډېر اسانه او ساده خبر ده انشاءالله تاسو په دې باندې کارونه وکړئ نور راته خبره نه بسم الله الرحمن الرحیم خدای دې وکړي ټول به جوړ یاست کوم مشکل به نه وي انشاءالله په تېرو درسو کې پوښتنه نشته موږ د سټینډرډ بار لکه څه وویل ته کورل ناست شو یو مخ ښه موږ نن په شپ ټول خبرې کوو ښه یعنې ما په نظر 80% کورelDRAW دا داسې یو ټول شته ښه ټرانسفرم ده د ټرانسفرم برخه وه دا لاندې دا به زه په نظر کې بیرته ته ونیسم بعض شی زه پرېږدم هلته بیا موږ د روټیشن خبره کوي خو خیر ده زه بیا درته ووایم دا د شپ ټول اخر ته کوم ووایه بیا به کار پرې وکړو او تنظیمات یې بیا ډېر په روټیشن برخه کې راځي ښه سکیل نو د شپ ټول چې د فلس شرکټ ده ښه دا نورې بیا دغه دي فرعي ټولز دي دا سب برخه ده دا مین برخه عمومي برخه ده شپ ده ډېر بیخي زیات پر کار پورته نو حقیقت که څوک په شپ ټول باندې ځان بلد کړي هر رقم ډیزاین چې دا زړې کولی شي اوس شپ ټول دوه رقمه استفاده لري زه به دا خپله هغه تجربه درته سره شریک کړم په شپ ټول کې چې ډیزاین کوو دوه رقمه استفاده لري دا یو دا دغه لري ښه شارکټ لري دغه شارکټ نه ښایم یو بل خاص حالت ته دغه شکل اوړي منحني حالت ته مات حالت ته د مات حالت ته اوړي سموت حالت کله وخت چې تاسې یو شکل رسم کو نور تاسې د شپ ټول یو قسم استعمال شروع شو په دا حالت کې دا اوسي ده خو که چېرته دې په دې باندې ښه کلیک وکړو او کنورټ ټو کرب دې واخیست بیا بل رقم استعمال شروع شو دا بل رقم استفاده راځي له دې سره اپشن هم زیاتېږي په تصویر کې د ایډیټ هغه اختیارات هم زیاتېږي ته کولی شې تصویر هره ساحه ماته کې سره یعنې دا کنورټ ټو کرب چې لیکو لکه لښته سې لنده سي نو را تیار شی دین جوړولی شي تاولی شي متېږي نه نو مو تاسې به اول په شپ ټولز یو کلیک وکړئ زه به د شپ ټول تعریف څنګه درته وکړم په کورelDRAW کې مو تاسې د تصویر د ایډیټ لپاره د تغییر شکل لپاره له شپ ټول نه استفاده کوو دا تعریف که چېرته مو غواړو چې په یو شکل کې تغیرات راولو د یو شکل بدل کړو مو تاسې به د شپ ټول نه کار اخلو او دوه حالته لري یو د کنورټ ټو کرب حالت ته چې هغه کنورټ ټو کرب هغه حالت ته چې که چېرته په شکل هغه کار کوي د شکل تاسې هغه شکل په برخو تقسیمولی شئ ټوک ټوکي هغه متېږي تاسې استفاده ورڅخه کولی شئ یو حالت بل هغه حالت ته چې تاسې کنورټ ټو کرب نه یې وهلی کنټرول کی نه یې وهلی هغه شکل چې د کامي شکل سره اختیارات نه لري یوازې په هغه زاویو باندې یا په نور باندې کار کولی شئ استفاده ورڅخه کولی شئ راسئ عمله کار وکړو اوس دا شکل ده دا شکل نه به زه یو دغه وکړم داسې یو شی به جوړ کړم داسې لږ په دې شکل سره داسې اوس که تاسې بعضې اعلانات لیدلي یا داسې کړي ګوره که په شپ ټول زه کلیک وکړم دا څلور کونجانو ته دې تورې نقطې دي که دا تور نقطه باندې زه ودرېږم مثبت پیدا کېږي او کلیک ونیسم داسې کش کړم ګوره زموږ شکل داسې ته دا شکل اوس که بیرته دا ونیسئ داسې کش کړې دا په دې شکل سره سطح خلاص شو داسې دا کار ولې کېږي
نو موږ دلته دغه درې علامات چې دي دا د شیپ ټول مربوط کېږي دې ته ښه متوجه اوسئ. اوس د اول شکل انتخاب ده راوند کارنرز. بس کله دوم آپشن تاسې واخلئ اوس تاسې دلته راسئ دا ټول داسې انتخاب کړئ. بس دا داسې راواخلئ داسې کش کړئ ګوره اوس به داسې یو شکل او که دا شکل ته نه غواړې نو بس دا به داسې اول شکل به انتخاب کړئ. البته اخر شکل چې کوم ده دا به ګوره به تاسې شکل لاسې حالت. نو دا درې نمونې دي چې تاسې کولی شئ استفاده ورڅخه وکړئ. یو د راوند کارنر ده، بل داخل ته ځي، او بل داسې زاویه څېره ده یعنې سموت حالت نه ده. تاسې کولی شئ استفاده ورڅخه وکړئ ګټه ورڅخه واخلئ. دا خو یو قسم استعمال شو. له دې نه هم خلک ښه کار اخیستلی شي که زده کړي. څنګه دلته کلیک وکړه که چېرته څلور کنجان تور رنګ ولري مربع ډکه وي دا څلور کنجان انتخاب دي. خو که زه راسم بیا په دې کنج باندې یو کلیک وکړم نور سپین سو یو تور سو یعنې دا معنی چې یو کنج انتخاب ده. که زه دا داسې ونیسم داسې راکش کړم داسې